السلام علیکم ګران شاګردانو الله جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه بیا هم انګریزي جملې دي او دا انګریزي جملې چې دي هغه د موسم په هکله دي. که چیرې تاسو دا جملې زده کړئ بیا به سبا هر وخت د موسم په باره کې تاسو ډېر ښه غږېدی سئ، تاسو ته به هېڅ مشکل نه وي. دا ټولې جملې د موسم په هکله دي. راځئ راسره وایاستئ. It is very pleasant today. It is very pleasant today. نن ډېر ښه موسم دی. It was very hot yesterday. It was very hot yesterday. پرون ډېره ګرمي وه. It is bitter cold in January. It is bitter cold in January. جنوري کې ډېر سخت یخ وي. دی خو د bitter معنا د یخ تریخ منګر دلته د یخ سخت معنا ورکوي. There is intense heat in June and July. There is intense heat in June and July. جون او جولای کې ډېره سخته ګرمي. The sky is overcast. The sky is overcast. پر اسمان ورځ ده. ورځ خپره ده. غوړېدلې ده. It was drizzling last night. It was drizzling last night. تېر ماخستن څاڅکي ورېدل. It is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. تیز باران وریږي. په لندن کې چې کله باران وري د پیشیان او سپیان د بلډینګ سره شوس نو دی بیا وایي چې it is raining cats and dogs. دې معنا دا نه ده چې سپیان او پیشیان نه راوري. دې معنا دا ده چې تیز باران وریږي. It has stopped raining. باران درېدلی دی. It is blowing hot. It is blowing hot. تیزه هوا چلیږي. The sun is very strong. لمر ډېر زورور دی یا پیتاوی ډېر تیز دی. The wind is up today. The wind is up today. نن هوا بنده ده. هوا نه چلیږي. مننه.